السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، نن غواړم چې تاسو ته د لمانځه مکمله طریقه درته وښیم. محترم ورونو، په ورځ کې 5 وخته لمونځ موږ کوو، چې اول د سهار 4 رکعاته لمونځ دی، چې 2 رکعاته سنت او 2 رکعاته فرض دی. ورپسې د ماپښین 10 رکعاته لمونځ دی، چې اول 4 رکعاته سنت، بیا 4 رکعاته فرض، بیا 2 رکعاته سنت دی. ورپسې د مازدیګر لمونځ 4 رکعاته فرض دی، او بیا د ماښام لمونځ 3 رکعاته فرض او ورپسې 2 رکعاته سنت دی. بیا د ماخستن لمونځ کوو، اول 4 رکعاته فرض، بیا 2 رکعاته سنت، بیا 3 رکعاته وتر. دا یاد وساتئ چې ګرد د عمر 4 رکعاته فرض لمونځ چې دی، لومړي 2 رکعاته یې ډک کیږي، یعنی الحمدلله او سورت دواړه پکښ کې ویل کیږي، او 2 اخرنی رکعتونه تش کیږي، یعنی یوازې الحمدلله پکښ کې ویل کیږي، قل هو الله احد یا سورت نه پکښ کې ویل کیږي. او نور که نفل دی، وتر دی یا سنت دی، ټوله ډک ویل کیږي. کوم وخت چې موږ د لمانځه نیت وکړي، لاسونه به غوږو ته پورته کړو، د غوږو د نرمۍ سره به یې ونیسو، مخ پر قبله به ودرېږو، سبحانه به ووایو، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. دا چې مو ویل سبحانه، ورپسې بیا اعوذ بالله وایو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بیا بسم الله وایو، بسم الله الرحمن الرحیم، او ورپسې الحمدلله وایو، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بیا به آمین وایو. د دې څخه وروسته بیا قل هو الله احد وایو، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. او اوس ځو رکوع. الله اکبر. په رکوع کې به 3 واره دا تسبیح وایو، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. او بیا چې د رکوع سره راپورته کیږو، دا وایو، دا کلمات، سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. دغسې به سیده ودرېږو، دومره اندازه لکه څومره وخت چې مو په رکوع کې تیر کړی وو. بیا بیرته وایو الله اکبر، ځو سجدې ته. په سجده کې به 3 واره دا کلمې وایو، سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. دا به په ناسته ووایي. دا کوم وخت چې دا دویمه سجده هم وسوله، په دویمه سجده کې به هم دغسې لکه اوله سجده کې مو چې تسبیح وویلې سبحان ربي الاعلى، هغه به وایو. یو رکعت پراسو، دویم رکعت هم عینا د اول رکعت په رقم باندې دی، خو د لومړي رکعت په سر کې سبحانه وه، د دویم رکعت په سر کې سبحانك اللهم نسته. چې ولاړ سولو بس یوازې اعوذ بالله او بسم الله وایو او الحمدلله وایو، سورت وایو. دا 2 رکعت چې مو داسې پوره کړله، بیا اتحیات وایو، کښینو په ناسته کې اتحیات وایو، التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دا مو وویل تر جزا پورې. اوس که چیرې موږ 2 رکعتیز لمونځ کوو، خو پسې درود شریف وایو، او کوم چیرې 4 رکعتیز لمونځ کاوه، نو بیا بیرته 3 رکعت ولاړېږو،
په دریم رکعت کې یوازې الحمدلله ویل کېږي، سورت نه ویل کېږي په هغه شرط که فرض لمونځ مو کوه. او که چیرې موږ سنت لمونځ کوو نو په هغه کې هم الحمدلله ویل کېږي او هم سورت یعنې قل هو الله احد ویل کېږي. اوس که چیرې بیا موږ اخري ناستې ته ورسېږو، که 2 رکعتیزه لمونځ وي یا هم 4 رکعتیزه لمونځ وي، ورپسې درود شریف وایو، یعنې اللهم صل او اللهم بارک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورپسې بیا اللهم ربنا وایو. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. او بیا د لمانځه څخه موږ باید خارج شو، ځکه لمونځ پوره سو. اوس به څه کوو؟ سلام ګرځو. السلام علیکم ورحمة الله. دا رسته خواته وایو، چپه طرف ته همداسې سلام وایو. ورپسې چې سلام وګرځاوه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي تاسې دغه دعا کوئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم همدغه دعا کول. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت یا ذا الجلال والاکرام. دغه څخه راوروسته باید څوک آیت الکرسي ووایي. دا هم سنت طریقه ده چې د فرض لمانځه څخه وروسته به څوک آیت الکرسي وایي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا هم وایي که چیرې په ورځ کې څوک آیت الکرسي ووایي د دغه ورځې د ټولو فتنو څخه الله تعالی نجات ورکوي. او که چیرې د ماخستن ووایي الله تعالی به د دغه شپې د ټولو فتنو څخه نجات ورکوي. او که د هر لمانځه څخه وروسته څوک د آیت الکرسي ووایي الله تعالی جل جلاله به د ده او د جنت په مابینځ کې پرده صرف مرګ واقع کړي. یعنې که چیرې دغه کس وفات سي الله تعالی جل جلاله به جنت ور نصیب کړي.